زه شیعه یم، زه وایم چې په شیعتوب کې څه ګناه ده چې ته په شیعګان لګېږې. په صحابهو کې څه ګناه ده چې تاسې شپه ورځ توهین کوئ؟ چا توهین کړي؟ صحابهو توهین چې وکړي هغه کافر دی. الله اکبر. مسلمانانو واورېدلې صحابهو توهین چې وکړي څوک ده؟ کافر دی. کافر ده. دیتا په سلګونو محدثینو مراجعو د صحابهو توهین او سپکاوی کړی ده. دا کافران دي. کافران دي. نو پاتې دي چې شنو دي سره نو چې دیتا ټول کتابونه کلینی، مجلسی، عاملی، حر العاملی نو ټول دی له اسلام نه وایسن نو در پاته څه شي سو نو بیا خو د شیعه مذهب له منځه لاړل ودې زړه سره. ګوره اوس شیعه چې دی د اهل بیتو احترام کوي. کوم کتاب دی منی؟ بحار الانوار منی دی مجلسی؟ بحار الانوار یا نه منم. کافی منی؟ یا تر ټولو معتبر کتاب دی مذهب کافی ده. نو کوم کتاب منی؟ زه قرآن شریف منم، د الله رسول منم، څلور خلیفګان یې منم، اهل بیت منم. نور زه دا کتابونه نه منم. بخاری منی؟ بخاری شریف، مسلم شریف دا منم. دا خدا تو سنی یې که شیعه یې؟ زه شیعه یم. دا څوړ شیعه چې کافي نه مني د تاسو معتبر کتاب ده او د اهل سنت معتبر کتاب بخاری ده. تا وویل میراث الحقوق ولا زر آیات یعنی دغه دي. هغه زما په نظر به 1400 آیات دي د قرآن شریف. یو سل 14 د امام صادق علیه السلام نه روایت راوړي. روایت هم صحیح دي چې ولا زر آیات ده. نو خدا خو غلط نسو ولا زر آیات. نو خو د تا په مذهب کې د تا ته وایي ته ولې په شیعه او پسې بده خبره کوې؟ د الله باندې زه خو د کتاب درته ښیم چې دا د ولا زر آیات د قرآن د تا امام صادق علیه السلام وایي او روایت هم صحیح ده. دا خو غلط دی. د قرآن شریف آیاتونه خو دومره نه دي. نو هغه خو 4300 دي. نو چې ته خپله غلط ورته وایې نو بیا ما ته ولې وایي چې دا ولې پرېږدې دا ولې دي دا خلق راخیستلي؟ ته کافر ورته وایې، زه هم کافر خو د الله بنده خدا زه تا ته وایم د زړه سره زه تا ته وایم الله جل وعلا وایي چې ذلک الکتاب لا ریب فیه. په دې قرآن کې شک او شبهه نشته او د تا په زرګون یعنی په لسګونو ملایان دی وایي چې دغه قرآن چې ده په دې کې شک د صحابه او لاسوهنه پکې کړې ده او هغه اصلي قرآن له 12 امام مهدي علیه السلام سره ده. لا استغفر الله استغفر الله. دا په ژوند څوک نه وایي. آیا دا خبره چې څوک وکړي دا کفر ده که نه ده؟ کفر دی. سوچ پوچ نو خلاص نو بیا ما ولې ملامته یې چې تی خپله ورته وایې چې کفر ده نو بیا ما ولې ملامته یې؟ نه ملامتوم. ته ګرده جمع شیګان ته وایې چې دا کافرین دي دا دغه دي خو په شیګانو کې هم دا شته چې ودې زړه سره ته چې له یو اهل سنت والجماعت سره بحث لري یا خبره ورسره کوې د هغوی په بنیاد په کتابونو باندې به بحث ورسره کوې په عقایدو باندې که به په یو فرد باندې بحث ورسره کوې پر عقایدو پر عقلي دلیل. نو د تاسو عقیده دا ده له ضرورياتو د شیعه او له مذهب نه دا ده چې دغه قرآن تحریف سوی کتاب ده درته وي خیمه د تا کتاب نه هغه ما نه دي مطالعه کړي. زه خپله مسلم شریف او بخاري شریف او دغه حدیثونو د ودې الله بندنو بیا خو وایي چې زه الحمدلله اهل سنت والجماعت یم صحابه منم اهل بیت منم په قرآن ایمان لرم نو بیا در پاتې تا خو دا ټول کتابونه وایي چې دغه قرآن عظیم شان او بیا ته چې صحابه منې ابوبکر عمر عثمان منې ته شیعه نه یې تا ته خپل شیعه وایي چې وایي دا شیعه نه ده. ته شیعه هغه وخت کې کېدلی شي چې ابوبکر او عمر عثمان نه انکار وکړي. ته شیعه هغه وخت کې کېدلی شي چې له ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها نه انکار وکړي بیا ته شیعه جوړېدلی شي. اوس ما خپل نوم ایښی دی ذوالفقار حیدري حسیني. زه دغه یم ذوالفقار نه مو قربان کړی، له حیدر نه مو قربان کړی، له امام علي نه مو قربان کړی، له امام حسن نه مو قربان کړی. هغه د موږ وو د موږ دی د موږ روح دی د موږ دا سترګې دي. الحمدلله موږ هم دې داسې نه دي چې ستاسو دي زموږ دې د اسلام دې د ټولو مؤمنانو دې تا سره د تا په اصول او عقایدو غږېږم ودې زړه سره د تا معتبر کتاب الکافی کتاب دی هغه وایي چې دغه قرآن چې ده دا چا چې الکافی کتاب لیکلی کلیني صاحب دی تاسو تر ټولو لوی محدث ده د هغه عقیده دا ولې چې دا قرآن عظیم شان تحریف سوی کتاب دغه میراث الحقوق دغه 10000 آیات چې ویل دا چا ویل دي کوم مذهب کې ویل سوي دي؟
د تاسو په شیعه او په مذهب کې 12 امامه او په مذهب کې دا خبره کړلې سوي کم امام یې کړی ده امام صادق علیه السلام ته صادق علیه الصلاة والسلام منې زی په خپل 14,000 آیات په قرآن کریم دا زه تا ته وایم د زړه سره چې ته وایې چې غلط خو زه وایم چې تا دا کتابونه ټول غلط لیکلی سوي دي اهل بیتو په نامه باندې بیا ضرورت درته څه شي ضرورت درته څه اوس مثلا زه له تا نه یوه پوښتنه وکړم وګښه له تا نه زه یوه پوښتنه وکړم د قرآن شریف وبخښه کاري صاحب د قرآن شریف مکمل 114 سورته سوله صحیح سو 114 آیات شپږ زره څو شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته دا آیات سوله دا سورتونه سوله دا مکمل قرآن کریم دی چې پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې ستر پیشوا د مسلم المؤمنین و د ټولو مګر په دې که څوک خلاف وایي کافر دی سوچ پچ کافر دی اولین دی اخرین دی خدای قسم دی الله په ذات قسم دی تا اکثریت محدثین و مراجع و فقها علما دی وایي دا قرآن اصلي قرآن نه ده وایي که صورت د محمد نه وای پیدا کړی به خدای نه وای دا دنیا کل جهان د محمد په مخ پیدا سو محمد دی د تمام جهان پیشوا شنو و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ان شاء الله څوک دغه نه کوي اوس عائشه رضی الله عنها دی رسول الله بیبی ده الله جل وعلا وایي د مؤمنانو مور ده ته دې له دې خپلو شاوخوا ټولو شیو نه پوښتنه وکړه ورته عایشه رضی الله عنها دی مور ده خود به مور ولې نو خو هغه په قرآن کریم کې راغلي نو دوی قرآن نه مني الحمدلله اهل سنت والجماعت درته مبارک دي زړه سره مبارک خو کاري صاحب زه دا وایم ډېر بخښنې سره دی ورور زما ګمان دا چې دی صرف یو شی دپاره چې ځان ته وایي هو خیر ذوالفقار حیدري صاحب الحمدلله الله پاک دې دغه پاکه عقیده درته مبارک کړي نور تا ته دا ضرورت نشته چې ته دې خلکو سره پاتې شې د دې مخ پیسه زه زما قرآن کریم دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ نبی دی اولین دی ام آخرین دی ترازو اسلامی دغه مذهبونه چې دي امام اعظم رحمت الله علیه چې موږ ته ویل سوي وه امام احمد مالک امام حنبل امام جعفر صاحب دا څلور مذهب یعنی دغه صحیح روان دي د قرآن کریم سره نور که څوک په قرآن کې لاس وایي که په آیات کې لاس وایي هغه که سني دي که شیعه دي کافر دي الله اکبر ډېر دې درته مبارک وي دې زړه سره الله دې همدغسې ثابت قدمي در نصیب کړي الله دې همداسې ثبات در نصیب کړي امین مننه د مو ورور او تا ته د خدای جل وعلا ذوالفقار حیدري جانه په همدغه قرآن عمل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او د اهل بیتو د صحابو په قدم د موږ تاسو ټولو ته رانصیب د جمعې شپه ده اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد المجيد ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ذوالفقار حیدري صاحب ته ټول مؤمنان مسلمانان د دې پاکې عقیدې مبارکي ورکړي چې له خپلې عقیدې نه براءت اعلان کړل او د قرآن او د اهل بیت او د صحابه او حقیقي عقیده یې قبول کړل ټول مبارکي ورکړي الله دې ورته مبارک الله دې ثابت قدمي ورنصیب الله دې ثابت قدمي ورنصیب الله مو ملس خدای مو ملس مننه کاري صاحب بس زه نه چا د اهل بیت توهین کوم زه نه د اسلام توهین کوم زه شکر الحمدلله قدرمن خدمت کې یو ان شاء الله زه غواړم دغه کتابونه چې د قرآن کریم څخه اخیستل شوي دي لکه مسلم شریف بخاري شریف دغه نور کوم کتابونه چې زه هغه مطالعه کوم یو دوه خو زه ګورم په دې کې نور کتابونه مو ګوره الحمدلله مطالعه وکړي د قرآن تفسیر وګوري ښه زړه به مو نورو ته مضبوط او مطمئن سي الله مو ملس خدای مو ملس منن السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نن بیا بس د زړګي خوشحالیانی کوي نه
ان شاء الله بس نن